کوم نیک عمل چې تاسو کوئ په مخ یې کوئ، خیر دی که لږ کې خو په مخ یې کوه. د عایشه رضی الله عنها حدیث دی، په صحیح بخاري کې هغه حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فأعمالو کې د الله هغه عمل ډېر زیات خوښ دی چې څه همیشه یې اگر که لږ خیر دی لږ عمل کوه، همیشه یې کوه، د مرګ هېڅ پته نه لګي، د دې وخت هېڅ پته نه لګي، دا به درنه ختم شي ګورې، او د دې ژوند هېڅ پته نه لګي. دغه شان دا سبا بل سبا پرېږدئ. د امام ابن الجوزي رحمه الله ډېره ناشنا خبره کړې ده. ما د هغه په یو کتاب کې دا خبره کتلې وی دی تسویف نه دی، تسویف په عربي کې څه ته وایي؟ سبا بل سبا. وی دې تسویف زموږ د ژوندونه تباه کړي دي، زموږ ژوند یې تباه کړی، سبا بل سبا موږ ختم کړي. لکه راشه درس، لکه راشه مونځ، لکه راشه ذکر، راشه عبادت، راشه توبه وباسه، راشه نیک عمله شه، دغه یو ټکي تباه کړي او سبا به یې وکړه، بل سبا به یې وکړم، سبا به یې وکړم، بل سبا به اولي سبا به ته یې سبا به ته یې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. او یو نفس هم دا پته نشته چې سبا به څه کوي. ته څنګه سبا ته خبره پرېږدې؟ دا کوم وخت چې تا سره اوس دی که نه، دا ستا وخت دی. ما تاسو ته دا فایده ذکر کړې وه، تاسو ته به یاد دی چې ورځې څو دي؟ درې. ورځې څو دي؟ درې. یوه تېره شوه بیا نه راځي، یو هغه ورځ دی چې تېره شوه بیا نه راځي، خبره یې ختمه شوه. یو هغه دی چې سبا د پته یې نه لګي، دا یې خو هېڅ پته نشته. او یو هغه دی کومه کې چې ته یې د دې نه فایده واخله. دا یقیني وخت دی، دا کوم چې تا سره دی چې تېر شوی دی، خو تېر شوی دی، نو چې تا پکې څه کړي دي څه نه دي کړي، هغه د الله سره ستا معامله ده، هغه تېره شوې خبره ده. سبا ته که انتظار کوې نو د سبا خو پته نه لګي. او اوس چې کوم وخت دی دا ستا وخت دی، دا اوس ستا سره یقیني دی، د دې نه فایده واخله. نو د سبا بل سبا پرېږدئ د الله بندګانو، د خپل وخت قیمتي کوئ، واپس شئ الله ته، رجوع کوئ الله ته، وګرځئ په هغه نیکو اعمالو پسې، او په هغې کې د یو بل نه مخکې شئ. الله څه وایي؟ فاستبقوا الخیرات، د یو بل نه مخکې شئ په نیکیانو کې. اوس ما تا سره ژوند شتي که نه؟ ژوند هم شتي، وخت هم شتي، بدن هم شتي، روغ ځواني هم شتي، هر څه شتي. راځئ چې په نیکیانو کې مقابله کوو. فاستبقوا الخيرات. امام ابن كثير رحمه الله، عفوا شیخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله، د دې په تفسیر کې ډېره ناشنا خبره کړې ده. وایي من سبق في الدنيا الى الخيرات، دې ته غوږ کېږدئ، من سبق الى الدنيا، من سبق في الدنيا الى الخيرات، چا چې په دنیا کې ځان مخکې کو نیکیانو ته، فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، هغه به جنتونو ته مخکې ځي.